السلام علیکم او په خیر راغلی. په نننی کلاس کې به مونږ خبره اتره کوو چې تاسو به څنګه په امازون باندې د $0 نه کار سٹارټ کوئ. تاسو به څنګه په امازون باندې ارنینګ کوئ د $0 نه. ګوره تاسو په امازون باندې په مختلف طریقو سره کار سٹارټ کولی شئ. صحیح ده او بالکل د $0 انویسټمنټ نه. که ستاسو سره انویسټمنټ نه نو تاسو بیا هم د امازون د لارې پیسې چې دی هغه ګټلی شئ په مختلف طریقو سره. هغه کم سټیپس دي، ویډیو به نه سکیپ کوئ، ویډیو به تر اینډه پورې ګورئ چې تاسو په هر څیز باندې A to Z پوه شئ. USA مارکیټ اپورچونټي. ګوره ستاسو سره دلته کې د USA مارکیټ چې دی اپورچونټي ډیره زیاته سیوا ده. که فرض کا ستاسو سره زیرو انویسټمنټ وي، صحیح ده، مطلب $0 انویسټمنټ وي د سره، نو تاسو بیا هم دلته کې په US مارکیټ باندې کار کولی شئ. صحیح ده، ستاسو سره بلها شي اپورچونټیز دي. که فرض که تاسو چې دی چاله سرویسز ورکوئ، صحیح ده، د برانډ اپروول دپاره، صحیح ده، یا که تاسو چې دی د وینینګ پروډکټ هنټینګ دپاره چاله سرویسز ورکوئ، صحیح ده، نو هم هغه تاسو دلته کې پرووایډ کولی شئ. صحیح ده، او د هغې په مدد سره تاسو ارنینګ چې دی هغه کولی شئ. ګوره ستاسو سره که فرض کا زیرو انویسټمنټ وي، صحیح ده، $0 انویسټمنټ وي او تاسو امازون زده کوئ، نو تاسو چې دی د دې نه بیا هم منتلی ښه ارنینګ چې دی هغه کولی شئ. ځکه چې تاسو د دې سرویسز پرووایډ کوئ نو تاسو د دې نه بیا ښه ارنینګ چې دی هغه کولی شئ. هغه که تاسو سرویسز پرووایډ کوئ د PL پروډکټ هنټینګ دپاره، صحیح ده، چې د پرایویټ لیبل لپاره به مونږ پروډکټ هنټینګ څنګه کوو، صحیح ده، چې هغه تاسو پراپرلی زده کوئ، په دې باندې تاسو پوهه شئ، صحیح ده، نو تاسو بیا د دې سرویسز پرووایډ کوئ. خو د ټول نه اول مخکې زده کړه ده او د هغې نه بعد چې بیا ارنینګ دی. اول به تاسو زده کړه کوئ د دې پراپرلی، صحیح ده، چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو به په USA مارکیټ کې څنګه چې سرویسز پرووایډ کوئ، صحیح ده، په کم طریقو باندې به تاسو سرویسز پرووایډ کوئ چې د هغې په مدد سره تاسو د $0 نه سٹارټ واخلئ، صحیح ده، او تاسو چې دی ارنینګ چې دی هغه منتلی جنریټ کوئ، صحیح ده، په ډالرز کې. پروډکټ ریسرچ سټریټجي. که فرض که تاسو پروډکټ ریسرچ چې دی هغه کولی شئ، صحیح ده، او تاسو په دې کې ایکسپیرینس وي، صحیح ده، چې په صحیح طریقه باندې تاسو پروډکټ هنټینګ وکئ، صحیح ده، د چا دپاره، صحیح ده، د یو چا د سټور دپاره په صحیح طریقه باندې تاسو پروډکټ هنټینګ وکئ، پروډکټ د هغې دپاره وګورئ، صحیح ده، نو تاسو به د هغو بزنس ګرو کوئ، صحیح ده، او تاسو ته به هغو چې دی سرویس فیس درکړي. نو ګوره پروډکټ ریسرچ چې دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی، صحیح ده. کله چې هم یو کس چې دی هغه په امازون باندې خپل بزنس سٹارټ کوي، نو هغه چې بزنس سٹارټ کوي هغه خامخا د خپل سټور دپاره پروډکټس ریسرچ کوي، پروډکټس ګوري، صحیح ده، نو هغه کسان له بیا اپورچونټي ورکوي چې کم په دې کې ایکسپرټ وي، په پروډکټ ریسرچ کې ایکسپرټ وي. نو که فرض کا تاسو په پروډکټ ریسرچ کې ایکسپرټ شوئ، تاسو په پروډکټ ریسرچ باندې پوه شوئ چې مونږ به په کم طریقه باندې پروډکټ چې دی هغه فایند کوو. که هغه د هولسیل لپاره وي، صحیح ده، نو مونږ به څنګه پروډکټ ریسرچ کوو. که هغه د MPL لپاره وي، د مایکرو پرایویټ لیبل دپاره وي، صحیح ده، نو تاسو به څنګه پروډکټ ریسرچ کوئ. که هغه د پرایویټ لیبل لپاره وي، د PL لپاره وي، نو تاسو به څنګه پروډکټ ریسرچ کوئ. که په دې باندې تاسو پوه شوئ، په دې کې ستاسو ایکسپیرینس رالل، په دې کې تاسو ایکسپرټ شوئ، نو تاسو که د دې بیا سرویسز پرووایډ کوئ نو هم ښه ارنینګ چې دی هغه جنریټ کولی شئ په ډالرز کې. خو د ټول نه اول به تاسو په دې کې ځان ایکسپرټ کوئ، ځان به په دې باندې پوهه کوئ، صحیح ده، چې مونږ به په مارکیټ کې چې دی خپل پروډکټ چې دی هغه څنګه وباسو، په کم طریقه به مونږ خپل پروډکټ چې دی هغه په رینک کې کوو. چې په دې تاسو کمپلیټلی پوه شوئ نو تاسو به سرویسز پرووایډ کوئ، او چې تاسو سرویسز پرووایډ کوئ نو ستاسو کلاینټس به ستاسو نه خوشحاله شي، صحیح ده، او تاسو ته به هغو چې دی پیمنټ چې دی وکړي د هغې سرویس، صحیح ده.
نو د دې په مدد سره هم تاسو چې وداوت انویسټمنٹ چې کار کولای شئ په امازون باندې صحیح ده او تاسو چې ارنینګ تیرې هغه جنریټ کولای شئ وداوت اني انویسټمنٹ. ها بل د سپلایر فایندینګ صحیح ده او سورسینګ که پرس که تاسو په دې باندې پوه شوي چې تاسو به د یو پروډکټ د پاره چې سپلایر چې هغه څنګه فایند کوئ. که تاسو هولسیل کوئ نو د هولسیل د پاره به تاسو اتنټیک سپلایر چې هغه په کم طریقه باندې ګورئ صحیح ده. که تاسو ام پی ایل کوئ نو تاسو به په کم طریقه باندې سپلایر چې ګورئ او د سپلایر سره به تاسو په څه طریقه باندې نیګوشیشن کوئ په څه طریقه به تاسو سره ډیلینګ کوئ صحیح ده چې هغه نه تاسو خپل پروډکټ چې هغه واخلئ یا د کلاینټ د پاره چې تاسو پروډکټ واخلئ صحیح ده او هغه تر دې سرویسز پرووایډ کړئ نو تاسو سپلایر چې هغه په مختلف طریقو سره فایند کولای شئ. هغه که تاسو د هولسیل لپاره اتنټیک سپلایر ګورئ، هغه که تاسو د ام پی ایل لپاره اتنټیک سپلایر ګورئ، هغه که تاسو د پی ایل لپاره د پرایویټ لیبل لپاره اتنټیک سپلایر ګورئ نو هغه تاسو چې که په دې باندې تاسو پوه شوئ صحیح ده او په دې کې ستاسو ایکسپیرینس رالل په دې کې تاسو ایکسپرټ شوئ نو تاسو د دې هم کلاینټس ته چې سرویسز پرووایډ کولی شئ او د هغې په مدد سره تاسو چې ارنینګ کولی شئ without any investment بغیر د انویسټمنټ نه. ښه بل دی برانډ اپروول. ښه د برانډ اپروول چې دی د دې ډېر زیات ایشوز چې دی هغه خلکو ته فیس کیږي صحیح ده. که تاسو په دې باندې پوه شوئ صحیح ده چې تاسو به برانډ اپروول چې دی هغه څنګه رااخلئ د یو پروډکټ صحیح ده تاسو به څنګه د هغې دپاره چې دی اتورایز سپلایر چې دی هغه فایند کوئ یا اتورایز ډسټریبیوټر به تاسو څنګه فایند کوئ صحیح ده چې تاسو هغه فایند کوئ او هغو ته تاسو ریکویسټ وکئ صحیح ده او هغو تاسو له اتورایزیشن درکړي. نو که پرس که تاسو په دې کې ایکسپرټ شوئ په دې کې تاسو پوه شوئ چې تاسو به د برانډ نه څنګه اپروول لا اخلئ صحیح ده کم سټیپس چې دی هغه مونږ له پکار دي چې هغه مونږ واخلو او د هغې په مدد سره مونږ له برانډ اپروول راکړي. نو که په دې کې تاسو ایکسپرټ شوئ نو تاسو د دې هم خلکو ته سرویسز پرووایډ کولی شئ کلاینټس ته د دې سرویسز پرووایډ کولی شئ صحیح ده په فایور افورک لینکډین یا په فیسبوک په دې باندې تاسو کلاینټ چې دی هغه فایند کولی شئ صحیح ده او هغو ته تاسو د دې سرویسز پرووایډ کولی شئ نو تاسو د هغې نه هم ارنینګ جنریټ کولی شئ صحیح ده without any investment بغیر د انویسټمنټ نه. امازون ورچوال اسسټنټ که تاسو ایز ا ورچوال اسسټنټ خلکو ته سرویسز پرووایډ کوئ صحیح ده نو تاسو د دې نه هم ښه ارنینګ چې دی هغه جنریټ کولی شئ. ښه تاسو به ایز ا ورچوال اسسټنټ سرویسز څنګه پرووایډ کوئ صحیح ده ګوره که تاسو چاله چې دی د امازون سټور منیجمنټ کوئ صحیح ده د هغې دپاره ولله تاسو انوینټري اخلئ صحیح ده هغه ولله تاسو په امازون باندې سیل کوئ صحیح ده صرف هغه انویسټمنټ کوي صحیح ده او تاسو د هغه بزنس رن کوئ تاسو فل منیجمنٹ چې دی هغه کوئ نو تاسو څه کوئ ایز ا ورچوال اسسټنټ سرویسز دلته کې پرووایډ کوئ. نو که فرض که تاسو ایز ا وی ای سرویسز پرووایډ کوئ نو تاسو سره بلها اپورچونټي ده صحیح ده چې تاسو د هغې په مدد سره کلاینټس چې دی فایند کوئ صحیح ده او کلاینټس ته سرویسز پرووایډ کوئ او هغه تاسو ته چې دی پیمنټ چې دی هغه کوي صحیح ده. ایز ا وی ای سرویسز چې دی هغه تاسو هله پرووایډ کولی شئ چې تاسو په ورچوال اسسټنټ کې ایکسپرټ شئ صحیح ده چې تاسو په دې پوه شئ چې مونږ به ایز ا وی ای کار څنګه کوو صحیح ده په پروفیشنل طریقه سره چې مونږ په پروفیشنل طریقه سره ایز ا وی ای سرویسز بیا پرووایډ کو کلاینټس ته چې کلاینټس زمونږ نه خوشحاله وي صحیح ده او هغو سره مونږ د لانګ ټرم دپاره کار وکړو صحیح ده او هغو مونږ ته ښه سرویس پیس چې دی هغه راکوي. نو که پرس که تاسو په دې کې پوه شوئ په دې کې تاسو ایکسپرټ شوئ نو تاسو بیا ایز ا وی ای سرویسز پرووایډ کولی شئ او د دې په مدد سره تاسو چې دی ښه ارنینګ کولی شئ صحیح ده without any investment. ښه امازون چې دی امازون یو های انکم سکل دی صحیح ده چې تاسو په دې باندې پوه شئ صحیح ده چې کله تاسو په دې باندې پوه شوئ صحیح ده چې په امازون باندې به مونږ په کم طریقو سره کار کوو صحیح ده که هغه مونږ خپل بزنس سټارټ کوو نو مونږ به څنګه سټارټ کوو صحیح ده که هغه مونږ
چاته سرویسز پرووایډ کوو نو مونږ به څنګه پرووایډ کوو صحیح ده چې تاسو دا سکل چې دی دا ماسټر کو صحیح ده نو تاسو چې دی په دې کې های انکم چې دی هغه جنریټ کولی شئ صحیح ده ځکه دا یو های انکم سکل دی صحیح ده موست ډیمانډډ سکل دی صحیح ده چې تاسو دا زده کوئ په دې باندې ځان پوه کوئ صحیح ده او د دې په مدد سره تاسو ارننګ وکئ هغه که ستاسو سره بیا انویسټمنټ خپل بزنس هم سٹارټ کولی شئ که ستاسو سره انویسټمنټ نه نو تاسو سرویسز پرووایډ کولی شئ صحیح ده په مارکیټ کې داسې خلک دي چې د هغو سره پیسه شته دی صحیح ده خو د هغو سره ټایم نشته دی چې هغو پراپرلی ټایم دی ورکړي صحیح ده نو که فرض که تاسو په دې کې ایکسپرټ شوئ نو تاسو هغه خلکو ته چې دی سرویسز پرووایډ کولی شئ د دې او تاسو چې دی د دې په مدد سره ښه ارننګ چې دی هغه جنریټ کولی شئ without investment. Start your journey today. خپل صبر چې دی هغه د نن نه شروع کړئ که تاسو غواړئ چې په امازون باندې ځان پوه کړئ امازون A to Z زده کړئ صحیح ده او په امازون باندې په پراپر طریقه سره کار وکړئ صحیح ده که هغه تاسو چاته سرویسز پرووایډ کوئ هغه به تاسو څنګه پرووایډ کوئ صحیح ده او تاسو به څنګه چې دی کلاینټس چې دی هغه ګورئ د خپل بزنس دپاره صحیح ده د ځان دپاره چې تاسو کلاینټس فایند کوئ صحیح ده او هغو ته بیا د دې سرویسز پرووایډ کوئ د دې خدمات پرووایډ کوئ او هغو تاسو ته پیسې درکوي نو دا به تاسو څنګه کوئ صحیح ده یا که تاسو غواړئ چې په امازون باندې خپل بزنس چې دی هغه سټارټ کړئ نو هغه به تاسو څنګه په پروفیشنل طریقې سره چې دی سټارټ کوئ صحیح ده چې تاسو په یو صحیح روډ میپ سره لاړ شئ صحیح ده نو تاسو به په امازون کې چې دی ښه ارننګ چې دی هغه وکئ صحیح ده په امازون کې به انشاءالله تاسو ته بیا سکسس چې دی هغه میلاو شي نو که فرض که تاسو غواړئ چې امازون A to Z زده کړئ نو تاسو بیا زموږ سره په دې واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ مونږ به تاسو ته د امازون A to Z کورس چې دی هغه درښایو آنلاین تاسو به A to Z په امازون باندې پوه کوو چې تاسو به ایز ا وی څنګه سرویسز پرووایډ کوئ خلکو ته یا که فرض که تاسو خپل بزنس سټارټ کول غواړئ که هغه تاسو هولسیل کول غواړئ که MPL کول غواړئ که فیل کول غواړئ صحیح ده که اربیټراج کول غواړئ دا به تاسو څنګه کوئ صحیح ده نو دا به مونږ تاسو ته A to Z آنلاین درښایو سټیپ بای سټیپ نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتې کمنټ وکړئ او زمونږ د چینل سپورټ دپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ thank you so much bye bye for now we will meet inshallah in the next video Allah faman